بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو لیدونکو او لیدونکو، دا چې د روژې میاشت ده، نو غواړم چې د پیغمبر علیه السلام او د هغه د ملګرو یو څه سیرت تاسو سره شریک کړم او تاسو سره ګډ کړم. په دې کې به کېدای شي د پیغمبر علیه السلام ملګرو او د ده په شخصیت او د ده په رسالت باندې خبرې وکړم، څو پورې چې ما ته یاد دي او څو پورې چې ما سره دلته محدود کتابونه دي او دغه دي. پیغمبر علیه السلام باندې خبرې کوو، د ده په کورنۍ، د ده په شخصیت، د ده په مور او پلار، نو دا خو په دې باندې تاسې پوهېږئ کتابونه مې لیکل شوي دي او مختلف روایات دي راغلي دي. موږ به هغسې کوو چې ډېر لنډې، مختصرې او لږې او فایده ترې ډېره وشي او دغه ته ډېره وشي. عبدالمطلب د پیغمبر علیه السلام د پلار و، د عبدالله پلار و. دې 10 زامن لرل. په دې 10 زامنو کې یو عبدالله و. دې نظر منلی و که چېرته د ده 10 زامن وشي، نو دې کې به یو الله تعالی ته قرباني کوي. نو بالاخره دې تصمیم ونیو چې باید یو زوی قرباني کړي. نو دې چې په بل روایت کې 12 زامن دي، په یو کې 10 دي، خو ما ویل که په دې خبرې کوو نو بس بیا دغه کېږي، فرض کړئ 10 نو په دې 10 زامنو کې دې وغوښتل چې یو زوی قرباني کړي، چې پچه واچوله په عبدالله راووتله. او څو وخت چې په عبدالله راووته، د عبدالله ماماګانو او دوی ورته ویلې چې دې مه حلالوه، او دې لاس نه نیولی او د کعبې په لورې روان کړی و او ویلې نو چاره څه ده، ما نظر منلی، باید زه خامخا نظر ورکړم. عبدالمطلب د خپل وخت او زمانې معزز، معتبر او سخي او جواد انسان و، او په خپلو خبرو ټینګ او په خپله ژمنه ټینګ ولاړ سړی و. او دغه وخت د رواجونو یو کس و چې باید دې حتما چې څه ویلی وی هغه باید کړی وی. نو څه وخت چې ماماګانې او نورو چې وویل چې عبدالله مه حلالوه، او نو دوی ویل څه وکړم، ما نظر منلی. عبدالله په ټولو زامنو کې یو څه ځانګړتیاوې لرلې، ښایسته و، ارام و، هوښیار و. نو په دې حساب باندې ویل څه وکړو، وایي راځئ چې دلته هغه وخت کاهنانو او دا خلک وو چې د هغې سره به دغه وکړو، مشوره وکړو، صلاح به وکړو. دوی چې څه وخت یوې کاهنې ته ورځي، هغې ورته وایي چې بس 10 اوښان کېږدئ او یو عبدالله کېږدئ، پچه واچوئ تر هغه پورې چې پچه په اوښانو وخېږي. که پچه بیا هم په عبدالله ختله نو 10 اوښان زیاتوئ. دا پچه 10 وارې اچول کېږي، په 10م وار باندې چې 100 اوښان کېږي دا په اوښانو راځي. او عبدالمطلب دا 100 اوښان حلالوي او هر چا ته تر بسه پورې غوښې ورکوي او هغه خوړل کېږي، او په دې حساب باندې د دې نظر دغه کېږي. همدا وجه هم ده چې پیغمبر علیه السلام وایي چې زه د 2 ذبح شوو اولاد یم، چې یو اسماعیل علیه السلام دی او بل عبدالله، ځکه چې عبدالله باندې هم دغسې یو نظر منل شوی و چې په دې. خو خیر په هر صورت نو دقسې همداسې روانې یو څه وخت چې عبدالمطلب د قوم مشر و، نو دلته 2 ډېرې غټې کیسې راغلې چې یو عام الفیل و او بل د زمزم د اوبو کنیستلو. خو د عبدالمطلب خوب ګوري چې ګوري وایي چې ورشه دغه ځای وکنه او دلته اوبه راوځي، او دی چې هملته شروع کوي او کنیستل شروع کوي، ګوري چې هلته ډېر نور شیونه د اوبو د کوهي کې سره راوځي، چې هغه مثال توري او زغري او طلایي او دا دې ته راوځي، او قوم ته وایي چې دا باید ته اوس موږ سره شریک کړي، او یو غټ جنجال پیدا کېږي. بیا هم همدغسې یوه قصه راځي چې
نه باید موږ یو چا ته مراجعه وکړو، یو کاهن ته چې په هغه وخت دود و چې دا فیصله وکړي. څه وخت چې د مکې خلک او د دې د تره زامن او تربوران د دې سره روانېږي دا کاهن په لور باندې، نو په لاره کې داسې علایم ښودل کېږي چې قوم په دې قانع کېږي چې دا باید عبدالمطلب سره پاتې شي او هغه پاتې شو. بیا د عام الفیل خبره وه. عام الفیل یا د فیل کال دا هغه و چې څه وخت د ابرهه وغوښتل چې په صنعا کې د یمن په پایتخت کې یو لویه کلیسا جوړه کړي او د دې په ځای چې خلک عربو ته لاړ شي حج ته، دا دلته باید راشي او دلته باید د خلکو د تجارت مرکز او دا برابر شي. هماغه و چې هلته داسې یو څه پېښېږي چې ابرهه دې ته مجبورېږي چې دی باید د خپل فکر نه او د خپل ضد نه او د خپلې کینې نه چې باید دا په مکې حمله وکړي او کعبه ورانه کړي. لنډه دا چې د دې کعبې په طرف باندې او فیلانو سره روانېږي او څو زره پوځ سره او چې څه وخت مکې ته رارسېږي او کعبې ته رارسېږي. زه یې لنډې لنډې وایم او چې کعبې ته نوځي فیل باندې چې هر څه خواري کوي او معتبر او غټ او قوي فیل د دې سره چې هر څه کوي د کعبې په لور باندې هغه نه ځي. که مخې راغلی دې پله منډې وهي او پله چې چوکۍ نو دی بېرته ګونډه وهي او نه ځي. بس او په دې حالت کې او د مکې خلک تقریبا ټول غرونو ته خیږي ځکه دا ډېر لوی پوځ و، څو زره شپېته زره څومره او دې باندې الله تعالی د ابابیل تو الوتونکي را نازلې او د دې په سر باندې چې کاڼي راګوزارې او چې د هر چا په سر باندې کاڼی ولیږي نو هغه اندام او دغه کېږي د منځه ځي او د هرې توتکۍ سره 3 دانې د خشوکي و چې د نخود د دانې قرته و چې یو مخوکه کې او 2 بخپو کې نیولې و. ابرهه مجبورېږي بېرته ځي وطن ته او وتښتي او هلته بیا په دغسې یو مرګ مړ کېږي چې همسې اندام کېږي او هلته مکې د دغه نه نجات پیدا کوي او دغه فتح دی په همدغه کال کې غالبا او چې نبی علیه السلام تولدي او یو 2 میاشتې وروسته شاوخوا 50 وروسته او پیغمبر علیه السلام تولد دی او د پیغمبر علیه السلام د تولد سره په دنیا کې څه غټ واقعات وشو، څه پېښې وشوې په مکې باندې سره راغلل. دا ډېر اوږد بحث دی او ډېر خوږ بحث دی. که څوک یې لولي نو شپې به روڼې کړي او ورځې به روڼې کړي. یوه خبره باید زه وکړم، کله چې په عبدالله باندې د پیغمبر علیه السلام په پلار باندې سلو خان هغه یې نظر کړه او حلال یې کړه نو هماغه بیا وروسته اسلام هم تایید کړه د دیت په خاطر باندې. د یو انسان دیت که څوک یو قاتل مجبوره دی چې د یو مقتول لپاره 100 خان دیت ورکړي. دغه کړنه بیا وروسته اسلام هم تایید کړله. پیغمبر علیه السلام چې تولدېږي نو رواج دا چې د ښارونو خلک خپل بچي اطرافو ته لېږي چې هلته غټ شي په پاکه هوا کې او د تبو او د ښار د ناولتیاو او د تبو او د دې شیونو په امن او ضمن دا هم ځینې خلکو ځینو سیرت پوهانو لیکلي دي چې په کلو کې صافه ژبه یې ښه ژبه یې صفا ژبه یې د ښارونو ژبه هغسې نه وي لکه څومره چې د کلو یي د فصاحت او د بلاغت د نظره د سوچوالي د نظره نو هماغه چې پیغمبر علیه السلام هم یوې مېرمنې ته د بیبي حلیمې په نوم بیبي حلیمې سعدیه په نوم باندې ورکول کېږي او دی کلي ته وړي. دا هم یو بیل داستان دی چې بیبي حلیمې ته دغه یتیم ماشوم څنګه ورکړ شو، هغې څنګه دا جرات وکړو چې دا یې واغسته او بیا یې کلي ته ویوړو، بیا د دې په سینو کې
مبارکو کې شوده څومره زیات شو، د دې اوښې شوده څومره زیات کړه، په کلي څومره خوشحالیانې رالې، د ده په خویندو ورونو باندې څومره خوشحالیانې او خوشبختیانې رالې، څومره قوم د دې پیغمبر اسلام د ورتګ نه د کوچنیوالي نه هلته دغه شولو منور شو، او مثلا غلې دانې پکې زیاتې شولې او هر څه پکې زیات شو. بي بي حلیمه د دې لوی شهرت خاونده شوله او د ډېر چې یو ډېر بختور ماشوم دی راوړی دی او ځان سره یې راوستی دی، هر څه پرېمانه شو. او 2 کاله وروسته چې څه وخت بي بي حلیمې دا زوی بېرته بي بي حمینې ته راوستو، ډېر زاري ورته وکړله چې خیر ده که یو څه وخت دپاره موږ سره دا بېرته پرېږدي چې موږ سره لاړ شي، ځکه دی ورسره خوشحاله و، دی د دې د فیوزو برکاتو ټول په خپل سترګې لیدل، او چې د دې په ژوند کې څومره تغییر راوستی او د دې په کلي ولس کې څومره تغییر راوستی او د دې سره څومره پرېمانیګانې راغلې وې، بارانونه او شنه او ورشوګانې او دا ټولې خبرې وې. نو بي بي حلیمې دا ماشوم بیرته دې ته ورکوي، در حال چې پیغمبر علیه السلام د خپل پلار له مرګه وروسته پیدا شوی و او د خپل پلار د یتیم زیږېدلی و، دی خپل پلار نه و لیدلی او نه یې پلار دا لیدلی و. خو په هر صورت بي بي حلیمې بیا هم دا کار په دې خاطر وکړو چې بي بي سعدیه باندې رحم وکړو، خپل ماشوم یې بیا ورکړو، ځان سره یې ویوړلو بنو سعد ته. هلته بیا پیغمبر علیه السلام لویېدو چې هلته بیا شق الصدر پیغمبر علیه السلام د سینې د پرې کېدلو واقعه راغله چې هغه خویندو ورونو یې دا ولیدل او په منډه مور ته لاړل او مور ته یې ویلې چې مور یاله زموږ ورور چا مړ که، هغه چې راځي پیغمبر علیه السلام رنګ کې یو څه دغه د حیرانتیا یو څه ګوري او دی پیرېږي. بیا نو تقریبا چې 4 کالو یې که دا بیا بېرته راولي خپلې مور ته او مکه کې خپلې مور ته سپاري او مور یې دا د سینې پورې نیسي او هملته 1 کال 2 کاله ورسره یي. بیا بالاخره بي بي حامله غواړي چې خپل خاوند زیارت ته لاړه شي. د کله چې نبي علیه السلام لا نو شوی د ده په نیکه عبدالمطلب د څه کارونو د تجارت دپاره او بیا څه د نور ضروریاتو په خاطر باندې عبدالله د یثرب په لور لېږلی و، بېرته چې راتله هغه په لاره کې ومړ او هملته یې ښخ کړ. لا پیغمبر علیه السلام متولد شوی نه و. نو هماغه و چې بي آمنه د خپل خاوند د لیدو د قبر زیارت دپاره ځي، نو بېرته په راستنېدو کې هغه هم ناروغه کېږي او د آبوا په نوم یو منطقه کې مري او هلته ښخېږي. پیغمبر علیه السلام 2 وارې یتیمېږي، مور یې مړه کېږي او پلار خو یې د ده د تولد نه مخکې مړ شوی و. نیکه ته پاتې کېږي، د نیکه مهر و محبت ته پاتې کېږي. نیکه یې د استعداد ګوري، د ځان سره یې کېنوي او ځان سره یې ګرځوي او د مشرۍ په چوکۍ یې کېنوي، در حاله چې ځینو ترونو به یې او د پیغمبر علیه السلام په دومره جګوالي باندې کله کله دې ته دا ویلی چې دلته مه کېنه، دا د مشرانو ځای دی. نیکه به ورته ویلې نه، د دې هلک په وجود کې زه د مشرۍ او د لوی ډېر شیونه ګورم، ډېره لایم ګورم. نو دغسې به یې نازولو او د شروع نه د پیغمبر علیه السلام د ماشومتوب نه د خویونه ډېر درانه و، ډېر خواږه و، قابل توجه و. په کراره کال نیم وروسته عبدالمطلب هم مري. پیغمبر علیه السلام 3یم ځل لپاره یتیمېږي. بیا خو عبدالمطلب په خپل ژوند نبي علیه السلام عبدالمطلب ته سپاري او تقریبا 40 کاله عبدالمطلب د دې یتیم پالنه کوي او د دې په څنګ کې ودرېږي تر دا چې بیا پیغمبر علیه السلام باندې د حرا په غره کې وحی راځي او بیا د پیغمبرۍ دعوت شروع کوي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.